دا هغه خاص باغ دی د ربیعه باغ او داس په دې کې غلامو نبی مهربان صلی الله علیه وسلم چې کله طائف ماشومان په کار وویستو نو دې باغ ته راغی او ډېر ستړی و. ربیعه خپل غلام ته وویل چې داسې کار وکړه ورشه او دغه کس چې راغی ده ته څه غوښه د انګورو پیش کړه. چې کله دغه د انګورو غوښه پیش کړه چې کله هغه راخیستل نو بسم الله ویلي. غلام حیران شو دا کلمات خو ما په دې مقام کې نه دي اورېدلي او نه دي دا کلمات دلته څوک وایي. نبی اسلام ته تپوس وکړو چې دا څه د کوم ځي نو هغه نینوا علاقه یاده کړه وایي ښه ته د یونس علیه السلام د قومي. هغه حیران شو چې یونس ابن متا خو دلته څوک نه پیژني او تاسو خو امیان خلک چې ته پیژنې وجه څه ده. هغه وایي هغه هم نبي او زه هم نبي وم. د فوراً په نبي مهربان باندې ایمان راوړه. د تعجب خبره دا ده چې کوم ربیعه و سردار و جاگیردار و د جیداد والا و د هغه نوم ورک شو ولې ایمان ورکې نو. چې کوم غلام و هلته ملازم و خدمت یې کاوه د ایمان د وجې نه الله تعالی هغه نن پورې د هغه جومات دلته آباد دی. دا باغ د غلام په نوم باندې یادېږي. اسلام کی عزت دی. الله دې موږ د اسلام د وجې نه عزتمند کړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې اسلام کلک ونیسو او الله دې خاتمه زموږ په ایمان باندې وکړي. بختور تاسو ټوله چې دې بهترین مقام ته رالی او الله ټول راوستی. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو دنیا او آخرت ښایسته کړي او الله تعالی دې موږ ته هغه دین چې محمد رسول الله راوړی و په هغې باندې عمل کول اسان کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. جزاک الله. جی